بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو پرون درس د اعوذ بالله هغه هجا ویل و او د هغه اشکالو سره زموږ او تاسو معرفت و. نو راځم ګرانو زده کوونکو، د پروني درس په ادامه کې موږ او تاسو اعوذ بالله بعضې الفاظ وویلي. اعوذ بالله بعضې الفاظ وایم او بیا مخته ورځو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویو څه شی؟ الرجیم. چې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو د دې شد پیژندنه وه او شد مو ورسره اشنا شو. په اعوذ بالله کې مو سکون شد ټول یاد کړه. دلته ګرانو زده کوونکو دغه د نون زیر د را سره تړو چې کې نرجیم. ګورئ دلته چې موږ او تاسو ګورو دغه را ډکه ویو شبه مثالیه ده او په هغه انداز چې اواز مو د فتحې نه زیات جګ نشي. من الشیطان الرجیم. دلته را ډکه را بنشه ده شد نون را زیر نر را زبر را نر را چی شه؟ نر را. نو دا به اصلا څه رقمي؟ لومړی سکون بیا زور څه شی شو؟ نره. شی؟ نره. اوس هغه نه بعد ګرانو زده کوونکو ورځم ورپسې د جیم حالت ته. جیم باندې ګرانو زده کوونکو چې ګورم زیر شی زیر. ګرانو زده کوونکو دلته دغه زیر چې زه ګورم دغه زیر د څه شي سره تړلی ده؟ د یا سره. نو چېرې جی یا چېرې سکون چه سکون میم سکون. نو چه شو؟ نرجیم. نو د لومړي ځل نه په د هجا په تور را سره وایي. الف زبر عین واو پیش عو ذال پیش ذو اعوذ با لام زیر بل لام زبر لا ها زیر هی اعوذ بالله میم زیر می نون شین زبر نش شین یا زبر شی طا الف زبر طا نون را زیر نر من الشیطان را زبر را جیم یا زیر جی میم زیر می نرجیم الرجیم. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو به دې نه بعد سورتونه وایو، لیکن یو شی مو یاد وسه. موږ او تاسو د اعوذ بالله نه شروع کوو. په اعوذ بالله کې بعضې شیان تاسو باید یاد وسي. اول کله مو چې شروع کړه په مد وقفي دې ته چې وایي مد وقفي. که په دوه حرکتو مو شروع کړي وي همداسې به په دوه حرکتو تر اخر د قرآنه پورې ځو، او که څلور حرکته وي نو په څلور حرکته به تر اخر د قرآنه ځو. نو زه ټول ایجي کوم او را سره یې وایي. اعوذ بالله الف زبر عین واو پیش عو ذال پیش ذو با لام کسر باللام زبر لا ها زیر هی میم زیر می نون شین زبر نش شین یا زبر شی طا الف زبر طا نون را زیر نر را زبر را جیم یا زیر جی میم زیر می اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
نو اوس ګرانو زده کوونکو زه وایم تاسو یې راسره تلفظ کوئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. په حمزه مو اواز سخت کوئ، په یا په عین باندې مو اواز متوسط وساتئ. ذال له ژبې په سوکه وایي. قاعده د الله د نوم لپاره دا ده چې مخکې ته زیر ده په تش اواز یې وایي، په څه شي تش. که ګواکې زور او پیښ وسي بیا به یې ډک وایي، لیکن دلته په تش اواز سره. نو څنګه؟ اعوذ بالله من الشی. په شین باندې مو اواز خور کوي. څه شی کوي؟ اواز مو مکمل خور کوي. نو چه بشي؟ شی شی. یا لین دا نرمه وایي، شی نه شی شی. طا طا حرف مصالیه ده، مطبقه ده، ډکې وایي. الف ورسره هم ډک وایي. نره نره را ډکه وایي او نون د را سره یو ځای کوي. را ډکه وایي. جیم د یا سره او میم په حالت د سکوت کې، په حالت د وقف کې څه شی کوي؟ میم ساکن وایي. نو چه بشي؟ رجیم. نو ګران زده کوونکو دا چې مکمل مو یې کو نو تلفظ او اغاده سالمه به څه شي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ګران زده کوونکو اعوذ بالله څه معنی ده؟ اعوذ پناه وړم، څه کوم؟ پناه وړم. چاته؟ هغه ذات ته چې الله دی. پناه وړم الله ته. د چا نه؟ د شر د شیطان څخه. شیطان خو موږ تاسو ټول پیژنو، هغه خبیث نفس دی چې انسان په ګناه مجبوروي. په څه شي؟ په ګناه مجبوروي، وسوسې په زړه کې اچوي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلي دغه شیطان داسې جریان لري لکه زموږ او ستاسو په رګونو کې چې وینه جریان لري، همداسې په انسان کې ځي راځي وسوسې په ذهن کې اچوي. نو پناه وړم الله ته د شیطان، د وسوسو د شیطان راټلې شوي نه. دغه چې موږ تاسو په معنا او ترجمه کې ویل چې پناه وړم الله ته د شر د شیطان راټلې شوي نه. دغه شیطان راټلی شوی څنګه ده؟ مختصره واقعه. کله چې زمونږ او ستاسو پلار آدم علیه السلام ته امر د رب العالمین له طرفه وشو ملائکه و ټولو ته چې فسجدوا الا ابلیس، اسجدوا لآدم، آدم ته سجده وکړئ، د احترام سجده ټولو وکړه مګر ابلیس ونه کړه. دلته چې کومه لویي او تکبر وکړو سبب د دې شو چې د الله د رحمت څخه وشړلی شو. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دغه لفظ چې لرو، دغه مشهور لفظ، دغه اعوذ بالله څه شی ده؟ دا هم شته. او بل اعوذ بالله چې موږ او تاسو ورسره آشنا نه یو، هغه څه ده؟ اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه هم ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو کله چې موږ تاسو قرآن وایو، قرآن کریم کې آیات ده فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. کله مو چې کلام د رب العالمین اغوستو نو تاسو باید اعوذ بالله وایي. ولې؟ ځکه چې تاسو هغه کلام وایي چې د هغه په ویلو تاسو پروردګار ته، خپل رب ته، خپل پالونکي ته نږدې کیږئ. نو داسې نشي چې تاسو په زړه کې لوی غرور او خلل شیطان واچوي او تاسو د دغه څخه لرې کړي، د دغه رحمت څخه. ځکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی نشته داسې یو کور د کورونو نه چې قرآن پکې لوستلی کېږي مګر رحمت پې نازلیږي. نو که تاسو د الله پاک د رحمت سبب ګرځئ او د شیطان د شر څخه پناه وانخلئ نو بیا به څه شي؟
تاسو به دغه د رحمت سبب نشي بلکې دا ستاسو رحمت به قطع شي. نو د دې له وجې نه دغه د قرآن په شروع کې ضرور خبره ده. بعضې خبرې نورې هم پکې شته ګرانو زده کوونکو. یو دا چې اعوذ بالله دغه لفظ چې موږ وایو دا د قاري صاحبانو نه. تاسو چې قاری صاحبان ګورئ د خپل د استاد نه حتی دا سلسله څه شی ده تر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پورې رسیږي په دغه لفظ. خو اما دغه لفظ نه علاوه نور الفاظ هم شته. څه شی ده نور الفاظ هم شته. نو هغه الفاظ هم باید ستاسو په یاد اوسي چې اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. هغه هم شته اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بعضې الفاظ شته چې هغه به انشاءالله په خپل ځای وایو. اوس دا چې د اعوذ بالله د قرآن په ویلو کې په دې کې بعضې خبرې داسې لنډې خلاصه خبرې یادې کړي. یو چې قرآن کې منګه وایو امر دی رب العالمین ده باید په جایي کو باید وی وایو لکه څنګه چې بسم الله تبرک لپاره وایو دا هم وایو. بل یو قول دا ده چې که ټول عمر کې یو ځل وایي چې ابن سیرین وایي په ټول عمر کې یو ځل ویلې اکتفا کوي. بعضې وایي چې نه واجبه ده هر کله چې قرآن وایي باید اعوذ بالله وایي. که اعوذ بالله دې ونه ویلې نو حکم دی الله دې نه ده په ځای کړی. او بل دا چې دغه واجبه نه ده اعوذ بالله بلکې مستحب کار ده. څه شی ده مستحب کار ده. بنا په هر هغه مونږ او تاسو باید چې کله قرآن ولو اعوذ بالله وایو اعوذ بالله په صحیح الفاظو سره یاد کو. نو یو ځل لفظ په آخره کې بیا تکراروم متوجه اوسئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ګرانو زده کوونکو د اعوذ بالله د صحیح تلفظ کوشش به مو دا وي چې کور ته لاړئ څو ځلې ځان سره تکرار کوي او په دا یو ځل تکرار اکتفا ونه کوي تر څو دا الفاظ صحیح کوي او یاد مو شي. په آخره کې مو په خدای سپارم. ومن الله توفیق.